په دې وروستیو کې د بیلابیلو نړیوالو او کورنیو رسنیو له لوري داسې راپورونه خپریږي چې ګویا د پنجشیر ولایت امنیتي وضعیت له ګواښ سره مخامخ دی او په ځینو ولسوالیو کې د اسلامي امارات او مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د سیاسي خپرونو ټیم د خپلو خپرونو په لړ کې د همدې موضوع په ځانګړې توګه د پنجشیر د امنیتي وضعیت ریښتینی او مستند انځور او تصویر له خلکو او مسؤلینو سره د پوښتنو ګروېږنو او پلټنو سره د کاوش خپرونې په لمن کې ستاسو مخ ته ږدي. ټیم په مستنده بڼه هڅه کړې چې د پنجشیر ولایت اوسنی ریښتینی انځور راواخلو او هغه اوازې چې په ټوله کې د ولسونو په ځانګړې توګه د پنجشیر ولایت د اوسیدونکو ذهنونه په تشویش او اندېښنه کې اچولي له تاسو سره شریک کړو. په وروستیو کې د پنجشیر په اړه ضد او ناقص راپورونه په رسنیو کې نشرل کیږي. داسې ویل کیږي چې دلته یو ځل بیا وسلوالې ډلې د اسلامي امارت په وړاندې مقاومت کوي. دا چې واقعیت په پنجشیر کې جګړه شته که نه پنجشیر د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر امن دی. په همدې اړه پنجشیر ته راغلي یو او واقعیتونه راسپړو. له موږ سره پاتې شئ. د پنجشیر ولایت ته رسیږو که څه هم اوسني موسم پنجشیر ته لا ښکلا وربخلي. طبیعي منظرو، شنه غرونه او څپانده سیند هغه څه دي چې په اوس وخت کې د سیلانیانو زړونه اوبه کوي.